د هرات په امنیتي غونډه کې د اسماعیل خان ګډون. اسماعیل خان د هرات په امنیتي غونډه کې د ګډون په موخه د تاجکستان ته رسېدلی. اسماعیل خان ته نږدې سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته تایید کړی چې پخوانی جهادي مشر د یکشنبې په ورځ د لیندۍ په 5مه د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته رسېدلی دی. یو شمېر سرچینو تیر کال ویلي وو چې نوموړي ته د ایران د حکومت لخوا د تاجکستان دوشنبې ته د سفر اجازه نه وه ورکړل شوې. ټاکل شوې ده چې اسماعیل خان د دوشنبې په ورځ د لیندۍ پر 6مه د هرات په 11 امنیتي کنفرانس کې ګډون وکړي. په هغه انځورونو کې چې له دوشنبې څخه د افغانستان انټرنیشنل ته رسېدلي لیدل کېږي چې په تاجکستان کې د افغانستان سفیر محمد ظاهر اخبار او د افغانستان پخوانی دفاع وزیر بسم الله محمدي د دوشنبې په هوایي ډګر کې د ښاغلي اسماعیل خان هرکلی کوي. بلخوا د عیسائی معلوماتو ملي ادارې ویلي چې د روان کال په لړم میاشت کې د برېښنایي فیژن پاڼو د ویش څانګو له لارې 320,000 او 146 هیوادوالو ته برېښنایي تذکرې ویشل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په کابل ولایت کې نږدې 450,000 برېښنایي فیژن پاڼې هیوادوالو ته ویشل شوي دي.